الو جانو تاسو کوم ځای؟ جانمن دې وخت کې کمپنۍ ته راغلی یم او ته یقین وکړه که کمپنۍ ته د راتلو اډو ضرورت وي الله پاک ډېر لوی مال لا کړی په کروڑاو روپۍ چې کوم دی زموږ د ورځې آمدن دی او شکر الحمدلله هغه یوه کمپنۍ خو داسې دی چې څنګه ډالرې چاپ کوي ډالرې پوه شوې په هغې کې موږ د غوشان نه نکریزه جوړو او په هندوانو یې خرڅو او پیتانجلي نکریزه نوم ولی ایښودی دی او ډیمانډ یې دومره زیات شوی دی که نه چې بار بار دا غوښتنه زموږ نه کېږي چې دغه نکریزه نوره راولېږه د هندوانو له نو پرون مې ډېډ ته وویې ما وی څه چل پکار دی چې دا ډیمانډ زیات شوی دی هسې د دې نکریزې نو هغه ولګېد یو 200 میخې واخیستې چې د هغې نه به انشاءالله غوشان ږدو او هغه پی چې کوم دی هغه به تویو جي جانمن ته لږ وروسته رینګ وکړه د کمپنۍ هغه منیجر راغی مړ وباسه خو لاړم که نه ستا د علاقې نه اوس ټپ شه که نه جانمن وروسته به ګپ لګوم شبیر اشنا ته خو عمرې لتلی که نه او اوشه رحمنه وایه شبیره داسې مې اورېدلي چې څوک په اولنۍ ځل باندې عمرې له لاړ شي او څنګه یې په خانقاوه باندې نظر ولګي نو دی چې پې څه سوال کوي الله یې قبلوي خو دا راته ووایه چې تا پې څه سوال کړی و شیر رحمانه ما خو پې دا سوال کړلی یا الله ما د حرامو نه او د غلا نه وساتې او شکر دی چې راغلی یم که نه نه خس مې نه حرامو نه او نه غلا نه لاس ور وړلی الحمدلله دا خو که زه لاړم یاره زه به پې هم دغه سوال کوم یاره یاره الله دې بوځه ټول مسلمانان دې آمین یاره آمین هلکه شبیره دا څه کې دا خو دې سوزکي نه لوېدل وې دا مې راواغستې و د الله بنده د سوزکي نه دي لوېدلي هغه مخامخ کسان تصویران وباسي دا د هغو نه لوېدلي پرېږده مړه دا د هغو نه دي سړی راځه شیر رحمانه دا والا مرګري خوره نه زه دا نه خورم ولې نه خورم هلکه وخوره مړه خوړلې وې دا نه دا نه خورم یاره باچې ته نه خورې زه به خپلو بچولو یوسم نه زه باندې مه خورم یاره که زه عمرې له لاړمه نو دا ته چې کومه دوا کړله زه به داسې دوا ونه کړمه الو زیشانه کوم ځای زه خو اسلام آباد ایرپورټ ته راغلی یم د امریکې ویزې ته مې اپلای کړې وه په هغې کې اوس انټرویو وه هغې راغلی یم د رکشې نه مې چوټي کړله اسلام آباد په ایرپورټ کې یم او بس ټیک ده ستا نه د شاته صف کې زم ولاړ ته خدای دې ویښ وباسه چې دروغ دې نه ویلي ساعت ته باندې نه تېرېږي یاره که نور وایي د پتې کې د دروغ اوسه دي خو دا روډ سیده د اسلام آباد ایرپورټ ته تللی رکشې مې ورته وله اوس به موټر راشي او ډایرکټ به لاړ شمه لاس دې راونغاړه داسې نه چې د ایرپورټ سره ولګي 500 کیلومتره بعد دا روډ ایرپورټ ته رسي خدای دې غرق نه کړه که دروغ نه قلار شه د شړشود ښځه ناجوړه ده دا چې تپوس یې لاړ کړم ډېر به دې را سره وکړو که نه چا د سره بد وکړو هلکه دې غوا خواله که نه ما ته له په منځ پکولو څه چل شو دی مړه حوصله وکړه اچھا قول ټیټې نه دی ستا په سر یې خبرې کولې ما ورته چپ شه لکه بیا یې ستا په سر خبرې کوئ ما ورته چپ شه لکه هلک زما ملګری دی په هغه زما ته اسرم قربان خو په اخر کې چې غول غوشان وخوړو که نه او چې مې والله واچو که نه ستا د ملګری ډېر بېکار سړی دی او چې قول ټیټې حقیقت دې وي ته وایې چې بېکاره دی خو زما د طرفه د پیسې سړی هم نه دی او زمونږ ته کوم د ماما زوی دی موږ خو پې ځان سره خېټه پېټه کوو او که د ده نه بل ښه میلاو شو دا هغه سره به ګرځو ملاګانې به وله غوړو او دروغ خو د چا له پلان نه دي وایو به که نه ته هم ډېر غټ منافق یې لکه ستا په شانې غټ بامبل نه یم چې دوه جنګومه د کوم ځای نه د شیطاني راوړه او ماته دې وکړه خدای دې په دې خرابه کوپړې السلام علیکم وعلیکم سلام رویده جی زه خو دپسې کور ته درتلمه ښه څه کسان ناته وي چې د بره دې غره ته ختللی زما نه په ابوز به ټول وېدل وه او کسان ناته وي چې ده چوته کړله په هغې کې 100,000 روپۍ دي که دې ما له راکړه ډېره ښه به الله دې سره ښه وکړي او غریب سړی یم تا ته ښه پته ده شبیره دا څه ګډې وډې وې په کومه ورځ چې ستا نه بټوه ورکه شوه ما دې ما ستا بټوه لیدلې ما په هغه ورځ باندې زه پېښور ته تللی وم زما نیا ناجوړه وه بیا موږ پېښور ته لاړو باسي که ستا بټوه ما لیدلې ما بس نور وایده دا خو لا 100,000 دي که دا 100 لکه وې که نه نو په دې قرآنونو قسمونه مې درته پرېښودې او بله خبره ده چې زه د حساب شته هلته کې به درنه تپوس کوم لاړم درنه ځه ورکېږه په موږ د بې وجه قرآنونه قسمونه وخوړو د دې د حساب دې الله پاک ستا سره وکړي هلکه دی خو لاړ
د الله بنده دا بټوه خو تا زما او د پهلوان د مخې موندل وه او موږ تا ته وویل چې دا د دې سړي ده او تا ویل چې یاره نه یې ورکوم ولې دا ډېر رزیل سړی دی اوس دې ورته دونه قرآنونه او قسمونه وخوړه د الله بنده ته د قرآن مجید د زوره خبر یې خدای به دې غرق او پرک کړي شیر رحمان او ګودړ استاد زه ستاسو په شانتي نه یم پخپله چې دونه قسمونه دې وخوړل مړه غلی شه سړیه ما ورته قسمونه او قرآنونه نه دي خوړلي ما ورته ووایي چې ما دې قرآن ووایي ما په اردو کې څه ته وایي ووایه مور ته هاي شاباسې نو زما مور خو بټوه نه ولیدلې ما دې قرآن ووایي که بټوه ما لیدلي ما نه دي لیدلې په اردو کې مې ورته ووایي پوه شوې استغفر الله پهلوانه دی خو خدای له دوکې ورکوي زه چې زوتې مړه راځه مړه ولې مرګري خیر خو دی ته اوس ډېر بې ځایه کښېناستې را ډېر ښکلی ځای دی ځکه کېناستم ما یو تصویر وکړه صحیح ده راکړه چې وباسم د دې ښکلی تصویر سړی مرګري دا سټایل لږ بدل کا لږ چینج کا مرګري په ولاړې ډېر ښکلی تصویر راځي لږ پاسه چې په ولاړ دې له وباسم هلته پاسه نه په ولاړ نه وکړه په ناستې باندې وکړم جي نه پاسم جي خفه نه شي ورده لکه سړی وتښتېدو موبایل رانه ویوړو دا که سوخلو حق دیس غر کې کم زما اوس هم ګوته کړې ده زما سم ګوته وکړه موبایل رانه ویوړو بټوه پاتې شوه زما موبایل زبل بټوله زما موبایل لګه غرض کومه تباه شومه برباد شومه زبل موبایل بټوله زما موبایل لګه وردګه